الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. محترم مجلس شیخ صاحب، ځینې خلک د اختر په ورځ د سهار د لمانځه وروسته او یا هم د عیدګاه د لمانځه څخه وروسته روغبړ کوي. دا څنګه طریقه ده د اسلام له نظره؟ دوی په خپلو جامعګانو کې یا په خپلو مسجدو کې د اختر د لمانځه وروسته او یا هم د عیدګاه د لمانځه وروسته روغبړ کوي. دا څنګه طریقه ده د اسلام له نظره؟ ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. نو روغبړ کول خو ښه کار دی. مصافحه د ملاقات په وخت کې سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابته ده. خاص د اختر په ورځ هم سره روغبړ کولی شي، مصافحه کولی شي. فتاوا کاملیه کې دا عبارت راغلی: سئلت عن المصافحة في يوم العيد والجمعة ما حكمها؟ فالجواب أن حكمها الاستحباب. وإذا ما سوال پوښتنه راسې وشوه چې د اختر په ورځ مصافحه څنګه ده، روغبړ څنګه دی، او د جمعې په ورځ نو حکم یې څه دی؟ نو دی وایي جواب یې دا دی چې حکم یې استحباب دی، دا مستحب کار دی، دا مصافحه او روغبړ دا مستحب کار دی، دا دې وشي. قال صلی الله علیه وسلم: من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه. الفتاوى الكاملية 212 صفحه. نو په دې مصافحه کې هیڅ مشکل نشته. دا خلک د روغبړونه سره وکړي، مبارکي دې سره ووایي، دا یو د بل مبارکي، دا هم ښه ده، دا هم سنت طریقه ده. په تحتاوي کې د مراقي الفلاح په شرحه کې لیکلي دي: والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم لا تنكر بل مستحبة لورود الأثر بها، كما رواه الحافظ بن حجر عن تحفة عيد الأضحى لأبي القاسم المستملي بسند حسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. قال وأخرجه الطبراني أيضا في الدعاء بسند قوي. نو دا دی وی صحابه کرام چې به سره یو ځای بس دا دعا به کول، دا مبارکي به سره ورکول، تقبل الله منا ومنكم دا الفاظ به سره ویل. او همداشان داسې الفاظ لیکلي دي: والمتعامل به في البلاد الشامية والمصرية قول الرجل لصاحبه عید مبارک علیک. وی دغه د شام په ښارو کې، د مصر په ښارو کې دا عادت دی، د پخوا څخه دا عمل را روان دی چې د اختر په ورځ یو سړی بل ته وایي، خپل ملګري ته وایي چې اختر دی مبارک شه. نو یو د بل اختر مبارکي ورکول، د اختر په ورځ یو د بل مصافحه سره کول، دا بالکل ښه کار دی، دا دې خلک وکړي. په دې کې هیڅ مشکل نشته. د خلکو پر خرافاتو غوږ مه نیسئ. شاید تاسې به د خلکو څه غلطې خبرې اورېدلي، خو هغه خبرې غوږو ته مه پرېږدئ. دا دې حوالې مې درته پیش کړې چې هم مصافحه کولی شي، روغبړ کولی شي، او هم یو د بله مبارکي کولی شي. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء